بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې وپتان وي. بیا هم ښه راغلاست. تېر کلاس کې موږ تاسې پر کلاس او سټاټیک وریبلونو باندې بحث وکړی. په دغه کلاس کې موږ تاسې په خپله پایتان کې پر کلاس میتډز او سټاټیک میتډونو باندې بحث کوو چې کلاس میتډونه کوم میتډونه دي او سټاټیک میتډونه په پایتان کې کوم ډول فنکشنونه یا میتډونه دي. لومړی راځو د کلاس میتډ معرفي کوو. د کلاس میتډ decorator is a built-in function decorator that is an expression that gets evaluated after your function is defined. کوم چې موږ تاسو غواړو د کلاس میتډ ډیفاین کو، نو مخکې له دې چې موږ یو فنکشن ډیفاین کو یا ولیکو د هغې لپاره کوډ ولیکو، نو موږ لومړی د اټ کلاس میتډ ډیکوریټر څخه استفاده کوو چې دا په پایتان کې خپله یو بلټن فنکشن ده. بیا له هغه وروسته موږ تاسې د ډیپ کیورډ استعمالوو او خپله فنکشن ډیفاین کوو. د ریزلټ اف دټ ایوالویشن shows your function definition چې دا خپل موږ تاسې د فنکشن ډیفینیشن پورې موږ ته معرفي کوي چې آیا دا سټاټیک میتډ دی، کلاس میتډ دی، خپل یو ډیفالټ میتډ دی یا کنسټرکټر دی. نو کلاس میتډ receive the class as implicit first argument just like an instance method receive the instance. موږ تاسې کله چې کلاس میتډ وایو دا خپل یو ارګومنټس غواړي، یعنې بای ډیفالټ د یو ارګومنټس لري، لکه څنګه چې موږ تاسې وایو په پایتان کې هره فنکشن د سیلف ارګومنټس لري چې موږ تاسې هغه ته سیلف ارګومنټ پاسوو یا پارامترز لري. نو دلته د کلاس میتډ چې دی هغه خپله داسې الیس یا کلاس په نامه یو بای ډیفالټ ارګومنټس لري یا سیلف ارګومنټس لري چې دا موږ د دې په ډیفینیشن کې باید دغه د سیلف ارګومنټس ورپاس کو دغه فنکشن ته. که وګورو دلته موږ تاسې یو کلاس د سی په نامه زه یو کلاس لرم یا همدغه که موږ تاسې چینج کړو دا ساینټاکس دی. خپله دی د آبجکټس په نامه یو پارامترز لري، یعنې دا د کلاس آبجکټس دی. اټ کلاس ډیکوریټر موږ له دې لپاره استعمالوو چې موږ تاسې فنکشن ډیفاین کړي چې آیا دا یو سټاټیک فنکشن ده او که کلاس فنکشن ده. که وګورو د اټ کلاس ډیکوریټر څخه مو استفاده کړې ده او د ډیپ کیورډ څخه بیا وروسته د فنکشن نوم دی. له هغه وروسته لومړی کیورډ چې د اتومات په ځان کې غواړي هغه د سیلیس کیورډ دی چې خپله موږ تاسې دغه کلاس فنکشن چې دی یا کلاس میتډ چې دی دا خپله یو فیکټري میتډ دی. فیکټري میتډونو هغه میتډونو یا فنکشنونو ته ویل کېږي چې هغه د کلاس انسټنس ریټرن کوي یا د یو کلاس آبجکټ ریټرن کوي. نو دا هم کلاس میتډ چې دی یا کلاس میتډونه چې دی په پایتان کې دا خپله داسې کار کوي لکه یو فیکټري میتډ، یعنې داسې خپله یو کلاس آبجکټ ریټرن کوي. خپله دغه میتډونه کولی سي اټ کلاس میتډ په واسطه موږ کولی سو چې د کلاس سټیټ ته تغییر ورکړو، یعنې د وریبلونه چینج کړو، وریبلونو ته نوې والیو ورکړو یا وریبلونه د کلاس چې دی هغه موډیفای کړو. نو دا موږ تاسې د اټ کلاس میتډ په واسطه کولی سو. دوهم سټاټیک میتډونه دي. سټاټیک میتډونه هغه میتډونه دي چې دوی په خپله ځان کې امپلیسیټ فرسټ ارګومنټ نه لري، لکه د کلاس میتډ، لکه دا نور میتډونه په پایتان کې. نو کله چې موږ تاسو غواړو یو سټاټیک میتډ په پایتان کې ډیفاین کړو، نو لومړی موږ د اټ سټاټیک میتډ ډیکوریټر څخه استفاده کوو چې او سټاټیک میتډ ډیکوریټر څخه استفاده کوو. له هغه وروسته فنکشن ډیفاین کوو او هغه ته خپل ارګومنټس پاسوو. هغه که یو ارګومنټس وي، که دوه وي، که درې وي، یعنې تر هر څو پورې چې هغه د پروګرامر په کوډ پورې تړاو لري یا د په پروجیکټ پورې تړاو لري. نو سټاټیک میتډ چې دی هغه د کلاس سټیټ ته تغییر نشي ورکولی، یوازې هغه سپیسیفیک ارګومنټ چې موږ درته پاسوو دی پر هغه باندې عملیه اجرا کوي یا پروسیس کوي او نور د کلاس نور میتډونه ته تغییر نشي ورکولی او نه د کلاس سټیټ تغییر کولی سي او نه د کلاس نور وریبلونو ته تغییر ورکولی سي. چې دا خپله یو سټاټیک میتډ چې دی دا خپله یو فنکشن ده چې موږ تاسې غواړو خپله یو سټاټیک میتډ چې جوړ کړو هغه د اټ سټاټیک ډیکوریټر څخه استفاده کوو. Static method is also a method that is bound to the class and not the object of the class. static methodونه چې دي دا خپله په کلاس پورې تړاو لري، یعنې تړل یې په کلاس پورې ده، د کلاس په آبجکټ پورې تړاو نه لري. همداسې کلاس میتډونه چې دي هغه په کلاس پورې تړلې ده خو د کلاس په آبجکټ پورې تړاو نه لري. سټاټیک میتډونه چې دي موږ تاسې نسو کولی چې د دې په واسطه باندې د کلاس سټیټ ته تغییر ورکړو یا د کلاس هغه وریبلونه موډیفای کړو یا یې تغییر کړو. دا خپله سټاټیک میتډونه چې دي دا خپله په یو کلاس کې دننه وي، ځکه چې دا هر کلاس دی او هر میتډ چې دی هغه باید په یو کلاس کې دننه وي. د سټاټیک میتډ او کلاس میتډ توپیر چې شته که چیرې موږ دلته وګورو دا د دوی ترمنځ یو څه توپیرات شته یا فرقونه شته. A class method takes a CLS as the first parameter. که موږ تاسې وګورو کلاس میتډونه چې دی هغه د CLS په نامه یو فرسټ پارامتر لري. که چیرې موږ تاسې وګورو په
پایتان کنسټرکټر کې موږ د سیلف پارامتر لرو چې دا کلاس میتھډ چې دی هغه د سیلیس په نامه یو پارامتر لري وایل static method need no specify parameter لیکن static method دا نومونه یو implicit پارامتر نه لري یوازې هغه پارامترونه چې د یوزر لخوا پاس کیږي هغه لري نو هم کلاس میتھډ چې دی کولای شي چې موږ تاسو د دې په واسطه د کلاس سټیټ تغییر کو یا موډیفای کو یعنی په کلاس کې چې کوم ویریبلونه لرو هغه موډیفای کو او یا هم دغه سټیټ یا حالت تغییر ورکړو لیکن سټاټیک میتھډونه چې دی دا په واسطه موږ نشو کولای چې د کلاس سټیټ ته تغییر ورکړو یا هم د کلاس ویریبلونه چې دی هغه ته تغییر ورکړو یا هغه موډیفای کو in general په عموم کې کوم تاسو کورو static method know nothing about the class state static method چې دی دا د کلاس په state باندې هیڅ معلومات نه لري نه پوهیږي they are utility type methods what takes some parameters and work upon those parameters چې دا خپل utility type methodونه دي static methodونه په پایتان کې چې دا خپل یو څو پارامترونه اخلي او پر هغه پارامترو باندې خپل کار کوي on other hand class method must have class as a parameter لیکن د بل هر خدمتونو کلاس میتھډونه چې د کلاس پارامترونه هم د قبلوالای شي او د کلاس ډیټ هم تغیر کولای شي we use at class method decorator in python to create a class method کله چې موږ غواړو کلاس میتھډ په پایتان کې جوړ کړو موږ تاسو د at class decorator استفاده کوو and we use the at static decorator to create a static method in python او کله چې موږ غواړو static function define کوو موږ تاسو د static method decorator څخه استفاده کوو ولی موږ دا استفاده کوو دغه static methodونه او class methodونه we generally use class method to create factory methods مخکې مې درته وویل چې موږ په عموم کې د class methodونه د factory methodونه په حیث استفاده کوو factory methodونه هغه methodونه دي چې موږ ته د یو class instance return کوي یا د class objects return کوي چې هغه د constructor سره یو شان دي we generally use static method to create utility function کله چې موږ غواړو یو utility functionونه منځته راوړو موږ تاسو بیا د static methodونو څخه استفاده کوو څنګه کولی شو static method او class methodونه define کوو نو که غواړو یو static method define کوو د at static decorator څخه استفاده کوو که غواړو class method define کوو نو د at class method decorator څخه استفاده کوو که وګورو دلته موږ یو مثال لرو په دې مثال کې موږ تاسو د دواړو میتھډونو څخه استفاده کړې لومړی کلاس د پرسن په نامه ډیفاین شوی دی هغه کلاس چې یو کنسټرکټر لري چې کنسټرکټر یو سیلف ارګومنټ لري چې دا امپلیسیټ موږ پاسو ورته او بل ارګومنټ یې نیم دی او بل ایج دی او که وګورو a class method to create a person object by birth year که غواړو موږ تاسو دغه د کلاس میتھډ څخه استفاده وکړو د دې پرسن object چې دی هغه د ډیټ اف برث یا د پیدایښت کال سره تشبیه کو یا د هغه له روی جوړ کړو موږ تاسو کولی شو چې د نوې object جوړ کړو او د کلاس state ته تغیر ورکړو موږ لومړی د at class method decorator استفاده کوو وروسته from birth year چې function د definition دی دا یو البته کله چې موږ غواړو یو کلاس میتھډ استفاده کوو موږ وایو چې د at class method decorator څخه به استفاده کوو نو دلته موږ هغه استفاده کړو وروسته د فنکشن ډیفینیشن دی by default د implicit یو پارامتر لري چې د CLS په نامه دی نیم ورته پاسو او خپل دغه year ورته پاسو یعنی age که موږ وګورو age by default موږ نه پاسو ځکه موږ تاسو د age پاسو او هغه د نن ورځ څخه منفي کوو نو د age موږ ته by default راشي او return CLS name date to date year یعنی دغه اوسنی کال کوم چې شروع دی دا د هغه د date of birth څخه منفي او date birth مرتشي was a static method to check if a person is adult or not بیا موږ تاسو static method چې دی هغه خپل یو پارامتر پاسو نو static method موږ ته دا کار کوي چې دا معلوموي چې دغه عمر چې دی دا د یو ځوان عمر دی او کنه دی نو موږ د at static method decorator څخه استفاده کوو بیا فنکشن ډیفاین کوو او هغه ته خپل پارامترونه ورپاسو او هغه پر هغه پارامتر باندې موږ ته یو عملیه اجرا کوي نو لومړی راځو د کلاس پرسن 1 په نامه یو object جوړو او هغه کنسټرکټر موږ کالو چې یو ماینګ په نامه یو نوم ورته پاسو او له هغه وروسته عمر ورته پاسو بیا هم پرسن 2 جوړو او د هغه کال ورته پاسو ډیټ اف برث یعنی د 1990 کې پیدا شوی دی ماینګ نوم دی که چیرې موږ تاسو راسو د ایج لومړی پرنټ کړو د دواړو objectونو څخه یعنی که زه دا رن کوم پروګرام وګورو 21 دا هغه و چې دلته ما پاس کړی و
په دوم کې که وګورو 26 یعنې موږ یوازې نوم ورته پاس کړی دی او د ده پیدایش کال دی یعنې عمر یې موږ ته راښیي هغه پیدایش کال موږ ورته پاس کړی دی اتومات فنکشن چې ده دا فرام برث یې فنکشن چې ده هغه د عمر موږ ته راښیي اتومات شکل که چېرې موږ وغواړو بیا static method کار کړو نو person dot is adult 22 نو موږ 22 ورته پاس وو بای ډیفالټ د ایج پر ځای 22 تاسو وو نو دی دا چې کوي چې آیا دا 22 کلن یو ایډلټ دی که نه د که چېرې ایډلټ وي دی ټرو ریټرن کوي او که ایډلټ نه وي فالز ریټرن کوي که چېرې زه ورته پاس کړم 18 نو دا که موږ تاسې دا پروګرام رن کړو نو فالز دی او که دلته زه چېرې خپل عمر پاس کړم نو زما عمر به هم ماته وښیي وګورو زما عمر 24 کاله دی او دا 18 کلن چې دی دا ایډلټ نه دی چېرې تر 18 لوړ یا 18 نو بیا کولی شي چې دا موږ ته ایډلټ معرفي کړي چې دا و کلاس اینډ سټاټیک میتډونه د دوی توپیر د دوی استعمال ځای د کلاس میتډ په واسطه کولی شو چې موږ د فنکشن سټیټ تغیر کړو د کلاس سټیټ تغیر کړو او د سټاټیک میتډونو په واسطه نشو کولی چې د کلاس سټیټ تغیر کړو دلته موږ تاسې وګورو دلته موږ دغه د ایج کوم دغه چې و دا تغیر کوي او هغه موږ ته 24 راغله person2.age 24 سټیټ موږ ته دغه فنکشن یا کلاس تغیر